الرحمن الرحيم. الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد والشعبان متفق عليه. د ابو بکر رضی الله عنه نه روایت ده چې د خپل نوم نافع ابن الحارث ابو بکر الثقفي البصري دا فرمای او دا روایت نقل کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الزمان قد استدار كهيئته زمانه واپس شو هغه حالت ته كهيئته په کوم حالت کې چې وا يوم خلق الله السماوات والارض په کوم حالت کې چې و د هغه ورځ نه په کوم ورځ چې الله رب العالمین زمکه او اسمان نه پیدا کړو. به رسول الله فرمایي السنة 12 شهرا کال 12 میاشتې دي منها د دې 12 میاشتونه 4 حرم 4 میاشتې د حرمت دي 3 متوالیات په دې 4 د حرمت میاشتو کې 3 میاشتې د حرمت پر لپسې دي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ذو القعده او ذو الحجه او د غشان محرم دا پر لپسې ورجب او 4 میاشت د حرمت اغه رجب دا ورجب مضر الذي او رجب د مضر الذي هغه میاش بین جماد و شعبان اغه رجب چې د جماد الثانی او د شعبان په مابین کې دا حدیث په صحیح بخاری کې امام بخاری دغه شان په صحیح مسلم کې امام مسلم رحمهم الله ذکر کړی دی او تقریبا امام بخاری خو په صحیح بخاری کې 3 کرت راوړی دی. مخکې د دینه چې د دې حدیث وضاحت او تشریح وکړو یو بل خبر ذکر کو هغه دا ده چې د الله رب العالمین په نسبت دی د کال 12 میاشتې دي د الله رب العالمین په نسبت دی کال دا ټول 12 میاشتې دي او دا مضمون قران کریم کې الله رب العالمین ذکر کړی دی په سوره توبه کې بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الله رب العالمین فرمایي ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله یقینا اغه تعداد او عدد د میاشتو عند الله د الله په نسبت دی اغه 12 میاشتې دي فی کتاب الله د الله په کتاب کې یوم خلق السماوات والارض د کوم ورځ نه چې الله رب العالمین زمکه او اسمانونه پیدا کړی دي الله رب العالمین چې د کوم ورځ نه زمکه او اسمان پیدا کړی دي د هغه ورځ نه د الله رب العالمین په نسبت دی او د الله په کتاب کې کال 12 میاشتې دي. بیا الله رب العالمین فرمای منها د دې 12 میاشتو نه 4 حرم 4 میاشتې د حرمت دي ذالک الدین القیم او دا مضبوط دین دی. برس الله رب العالمین فرمای فلا تظلموا فيهن انفسکم او د دې حرمت په دې میاشتو کې په خپل نفسونو باندې ظلم مکوئ. د دې تفصیل او وضاحت وروسته ذکر کوم چې دې څه مطلب دی چې فلا تظلموا فيهن انفسکم. خدا خبره واورو چې الله رب العالمین په نسبت باندې د کوم وخت نه چې د زمکه او د اسمان پیدایش شوی دی کال 12 میاشتې دی او بیا د الله په نسبت باندې په دې 12 میاشتو کې هغه 4 میاشتې د حرمت او د عزت میاشتې دي چې درې پکې پرله پسې د حدیث کې راغلي دي چې هغه ذوالقعده او ذوالحجه او محرم پر لپسې او دغه شان رجب د 4 میاشت د حرمتو. نو د الله رب العالمین په نسبت باندې کال دا ټول 12 میاشتې دي.
نو په دې 12 میاشتو د کال کې د 4 میاشتې د الله رب العالمین په نسبت باندې د حرمت میاشتې دي. په دې کې جنگ جګړې قتل او قتال دا منع دی، بلکې سوره بقره کې الله رب العالمین دې ته لویه ګناه ویلې ده. الله رب العالمین فرمایي په سوره بقره کې یسالونک عن الشهر الحرام قتال فيه، تپوس کوي ستانه په باره د میاشتو د حرمت کې پاغي کې د جنگ کولو دی په باره کې ستانه تپوس کوي. اے نبی قلت ورته وایا قتال فيه کبیر، قتال فيه کبیر، جنگ کول په دې کې د لوی ګناه ده. د حرمت په میاشتو کې جنگ جګړې د حرامي دي، ګناه ده. بیا الله رب العالمین د سوره توبه په دې آیت کې وایي چې تاسو په دې میاشتو کې په دې حرمت په دې میاشتو کې په خپل ځانونو باندې ظلم مکوئ. حافظ ابن کثیر رحمه الله د ابن عباس رضی الله عنهما نقل کړی دی په خپل تفسیر کې. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي وی الله رب العالمین د کال په 12 میاشتو کې ظلم حرام کړی دی، خو لیکن په دې 4 میاشتو د حرمت کې په خاصه توګه باندې دا ظلم حرام کړی. ځکه وی په دې حرمت په دې میاشتو کې د غلط کار او دغه شان د نافرمانی هغه ګناه او وبال هغه زیاتی، او د اعمال صالحه او د نیکو اعمال ثواب او اجرم زیاتی. الله رب العالمین په هغه باندې اجرم ډیر ورکوي. امام قتاده رحمه الله فرمای حافظ ابن کثیر ته نقل کړي وی الله رب العالمین چې فرمایي فلا تظلموا فيهن انفسکم، په دې حرمت په دې میاش کې په خپل ځانونو باندې ظلم مکوئ. امام قتاده فرمایي وی د حرمت په میاشتو کې ظلم کول د هغه ظلم ګناه او بوجو د نورو میاشتو په نسبت د بوجو د ګناه نه زیات دی، دوچنده دی. بیا امام قتاده فرمایي اگر چې ظلم د دې د ګناه او وبال او د دې د بوج په هر وخت کې غټ دی، خو لیکن الله رب العالمین چې کوم میاشت وغواړي نو په هغه کې ظلم د ګناه غټي. وی لکه څنګه چې الله رب العالمین په ملائکو کې خاص ملائک غوړه کړی دي او په خپل کلام کې قرآن کریم غوړه کړی دی، او په ټولو ځمکې کې مساجد دا غوړه کړی دي، او په ټولو میاشتو کې میاشت د رمضان او د حرمت دا غوره کړی دي، او دغه شان په ورځو کې په ایامو کې غوره ورځ هغه د جمعې غوره کړی ده او ګرځولې ده، او په شپو کې غوره شپه هغه د قدر شپه ګرځولې ده. نو الله چې چاته وغواړي عظمت او شان ورکوي. بیا امام قتاده فرمای وی پکار د وی چې تم د دې عظمت او شان وپیژنې، لکه څنګه چې د الله رب العالمین په نسبت باندې د حرمت د میاشتو یو شان دی، یو عظمت دی، دغه شان وی تعالی پکار دی چې د دې حرمت د دې میاشتو عظمت وپیژنې. نو په دې میاشت کې د دې حرمت په دې میاشت کې ګناهونه کول دا ټیک نه دي. مقصد د خبرې دا دی چې د اسلامی کال اولنۍ میاشت چې هغه د محرم میاشت هغه شروع شوې ده، او محرم میاشت دا د حرمت د میاشتو نه یو میاشت ده. په دې کې ګناهونه کول، په دې کې ظلم زیاتې کول، په دې کې نافرمانی کول دا لوی ګناه د حرام او ناروا دي. او دغه شان په دې کې نیک اعمال صالحه د الله تابعداري د رسول الله تابعداري کول، دې کې اجر او ثواب هم الله ډیر ورکوي. نو د اسلامی کال دا 12 میاشتې دي، او اسلامی کال دا د محرم په میاشت باندې شروع کیږي، یعنی محرم میاشت د اسلامی کال اولنۍ میاشت ده، او اسلامی کال د ذوالحجه په میاشت باندې ختمیږي، یعنی ذوالحجه دا د اسلامی کال اخرنۍ میاشت ده. د دې اسلامی کال د دې میاشتو نمونه دا یادول پکار دي، دا مسلمانانو پکار دي چې دا وته یادي. اگر چې اوس دا بل تاریخ دا غالب شوی دی په مسلمانانو باندې د هغوی د سستۍ د وجې نه او د هغوی د غفلت د وجې نه، نور اصل کې زموږ د دین احکاماتو او زموږ د دین د مسایلو تعلق هغه د اسلامي د میاشتو سره دی. ګوره
ته د اسلامي احکاماتو باندې او د اسلام په تعلیماتو باندې پوره نشي پوهېدلی او پوره عمل پې نشي کولی تر څو چې د اسلامي کال میاشتې نه پېژندلي. ډېرو ملیانو ته پته نشته، نه دي یاد ورته د اسلامي کال د میاشت د نومونه ورته نه دي یاد. عامیان او طلبا خو لا پرېږده، دا یادول پکار دی چې د اسلامي کال د 12 میاشتو نومونه تا ته یاد دي: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاولی، جماد الثانی، بیا پس رجب، د شعبان، رمضان، شوال او دغه شان ذوالقعده او ذوالحجه. دا 12 میاشتې چې دا ته یاد دي. نو د اسلامي کال اولنۍ میاشت محرم ده، دا اوس شروع ده. دا محرم میاشو دا د عزت والا او د حرمت والا میاشت ده. او په دې حدیث د ابو بکر رضی الله عنه کې رسول الله ذکر کړی دی. رسول الله فرمایي: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض. رسول الله فرمایي وی زمانه واپس و هغه هیئت او هغه حالت ته په کوم حالت چې الله رب العالمین پیدا کړی و، یعنی په کوم ورځ چې الله رب العالمین زمکه او اسمان پیدا کړو او زمانه چې په هغه ورځ باندې څنګه و هغه حالت ته واپس و. په دې کې مقصد دا دی په کوم ورځ چې الله رب العالمین زمکه او اسمانونه پیدا کړو نو دا زمانه یعنی دا ورځ او شپه دا برابرو، د دې د اوقات او وخت دا برابرو. به وروسته په دې کې کله شپه اوږده او لنډه، کله ورځ اوږده او لنډه، دا پکې به وروسته راغله. خو اول چې په کوم ورځ الله رب العالمین زمکه او اسمانونه پیدا کړو دا د میاشت د ورځې چې کوم دي او دا زمانه چې دا برابر و. نو اکثره د نحمه د ذوالحجې باندې دا برابرېږي، دا شپه او ورځ دا یو شان شي، دا زمانه برابر شي. نو رسول الله فرمایلو دا حدیث چې کله ویلو وی ان الزمان قد استدار، یقینا زمانه واپس و هغه حالت ته په کوم حالت چې مخکې نه و د کوم ورځ باندې چې الله رب العالمین زمکه او اسمان نه پیدا کړو. بیا رسول الله فرمایي د دې مطلب دی وی السنه 12 شهرا. رسول الله فرمایي وی کال ټول 12 میاشتې دی، د کال میاشت رسول الله ذکر کړی وي 12 میاشتې دي. بیا فرمایي منها 4 حرم، د دې 12 میاشتو کې 4 میاشتې د حرمت دي. په دې 12 میاشتو کې 4 میاشتې د حرمت دي. 3 متوالیات، په دې 4 میاشتو د حرمت کې 3 میاشتې د پرله پسې دي چې هغه ذوالقعده و ذوالحجه و رجب مضر او رجب د مضر، ذوالقعده و ذوالحجه والمحرم. دا ذوالقعده او ذوالحجه او محرم دا پرله پسې دي. دا 3 میاشتې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام پرله پسې ذکر کړي او الله رب العالمین دا 3 میاشتې پرله پسې د حرمت والا ګرځولې دي. په دې کې حکمت څه دی؟ یو حکمت په دې کې حافظ ابن کثیر رحمه الله ذکر کړی دی. هغه فرمایي وی د ذوالقعده د میاشت د حرمت ګرځولې د ځکه چې خلک به د حج د دې میاشت نه یو میاشت مخکې راتلو، د ذوالحجې نه مخکې په ذوالقعده کې به راتلو. نو دغه میاشت د ذوالقعدې د حرمت وګرځول او خلک پکې د قتال او د جنگ نه بند کړل چې په امن کې راشي. او بیا چونکې د ذوالحجې په میاشت کې حج ادا کیږي نو هغه هم پس د حرمت والا وګرځوله، د دې لپاره چې خلک په امن او امان کې د لوی عبادت وکړي او د حج ادا کړي. بیا د ذوالحجې نه بیا د محرم میاشت وه، نو هغه د محرم میاشت هم پسې پرله پسې د حرمت والا وګرځوله، د دې لپاره چې خلک په امن او امان کې خپل ځایونو ته واپس شي. او په میانس کې د کال په میانس کې د رجب میاشت د حرمت والا وګرځوله. حافظ ابن کثیر فرمایي دا ځکه که څوک اراده د عمرې او زیارت د بیت الله لري په کال کې نو په دغه کې راتلی شي. نو د رجب میاشت د کال په میانس کې د حرمت والا وګرځوله چې عمرې ته یا زیارت د بیت الله ته که راځي نو په امن او امان کې به راځي. دا یو حکمت. بل وجه هغه حافظ ابن حجر په فتح الباری کې ذکر کړی ده. حافظ ابن حجر رحمه الله فرمایي وی وفيه دا میاشت پرله پسې د حرمت والا ذکر کول او یا الله رب العالمین دا پرله پسې حرام کړی دي نو وی فيه اشاره الى ابطال ما كانوا يفعلون في الجاهليه. وی اصل کې دې کې رد ده او باطل کول د ابطال ده په هغه کار د جاهلیت والو باندې
چې جاهلیت والو به دا کار کوو چې په دې میاشتې به ګډوډولې د ځان نه به په دې میاشت کې ګوتې وهلې د محرم له به د سفر نوم ورکو او د سفر میاشت له بیا د محرم نوم ورکو دا حرمت د میاشتو به هغوی بدلو نو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د حرمت د میاشتې پرله پسې ذکر کړي مقصد رد په هغه کار د جاهلیت والو باندې نو دا حکمت ته پدې کې چې دا پرله پسې حرام شي دي به رسول الله فرمایي ورجب مضر الذي بين جماد و شعبان او سلورم میاشت د حرمت هغه رجب ده رجب د مضر الذي هغه رجب بين جماد و شعبان چې په مابین د جماد الثاني او د شعبان کې ده جماد الثاني میاشته او بیا د رجب ده بیا په شعبان ده نو د شعبان او د جماد الثاني په منځ کې چې کوم رجب ده رسول الله فرمایي دا د حرمت ده دلته د رجب د میاشتې اضافت مضر ته شوی دی بنو مضر قبیله ده اصل کې مضر دا نوم د قبیله بنو مضر د رجب د میاشتې اضافت دې ته کړي د سو وجونه شارحینو د حدیث مختلف وجوهات ذکر کړي دي یو وجه حافظ ابن حجر په فتح الباری کې ذکر کړی دا حافظ ابن حجر فرمایي وی اضافه الیهم و دا رجب اضافت مضر ته کړی دی ولی لانهم كانوا متمسکین بتعظیمه بنو مضر قبیله چې دوی تمسک کوونکیو او خیال ساتون کیو د حرمت د دی یعنی بنو مضر قبیله با د رجب د میاشت د حرمت خیال ساتو او دا به د حرمت والا میاشت ګرځوله د دې وجنا رسول الله د رجب هغه اضافت بنو مضر ته کړي یو وجه دویمه وجه او دغه شان نور وجه هغه امام نووي رحمه الله په المنهاج په شرح د صحیح مسلم کې ذکر یو وجه امام نووي رحمه الله دا ذکر کړی دا وی رسول الله علیه السلام چې دا رجب اضافت مضر قبیله ته کړی دی یو وجه دا ده چې بنو مضر با د رجب د میاش همدا ګرځول دا اوس چې کوم رجب دا بدلول به نه د رجب د میاش تبا بنو مضر رجب ویلو فكانت مضر تجعل رجبا هذا الشهر المعروف الان ودا اوس چې کوم معروف میاشت د رجب هم دې میاشت به بنو مضر رجب ویلو هو الذي بين جماد و شعبان چې په مابین د جماد الثاني او شعبان کې ده به امام نووي فرمایي وكانت ربيعه د بنو مضر په مقابله کې ربيعه او ربيعه تجعله رمضان چې هغه د رجب د میاشت د رمضان ګرځوله رجب د میاشت تبع ربيعه د رمضان میاشت ویلو او د رمضان میاشت به د رجب میاشت ویلو نو په حق باندې سوکو بنو مضر نو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په دې حدیث کې د رجب اضافت مضر ته وکړو د تایید د قول د بنو مضر رسول الله صلی الله علیه وسلم اصل کې په دې کې تایید کړی دی د بنو مضر چې دوی خبره ټیک ده چې رجب هغه میاشت کوم چې دا اوس رجب ده چې هغه په مابین د جمادی الثانی او د شعبان کې ده درېمه وجه دا ده رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د دې رجب اضافت مضر ته ذکر کړی دی رد په بعضو عربو باندې ځکه عربو با د رجب او د شعبان دا دوانه یو میاشت ګڼله او دې ته به بیا رجبین ویلو رسول الله پر رد وکړو چې نه رجب هغه د چې هغه د شعبان او د جمادی الثانی په مابین کې ده ان رسول الله سلام شعبان او رجب دا جدا کړي څلورم وجه چا دا ذکر کړی دا چې رد په هغه خلکو باندې چې هغوی به د جمادی الثانی او د رجب د میاشت دا به یو کړه او هغې ته به جمادین ویل بیا نو رسول الله پر رد وکړو چې نه رجب میاشت چې د حرمت میاشت هغه رجب د مضر چې هغه په مابین د جمادی الثانی او د شعبان کې ده نو ګوره جمادی الثانی او رجب بیا جدا شو نو رد وکړو په هغې باندې نو دا یو څو وجې شارحینو ذکر کړي دي چې د رجب اضافت رسول الله بنو مضر ته کړی نو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی درې میاشتې په دې حرمت په دې میاشتو کې پرله پسې دي ذوالقعدة و ذوالحجة والمحرم دا درې میاشتې پرله پسې دي رجب میاشت دا به تقریبا اوومه میاشت د اسلامي کال ورجب مضر الذي او رجب د مضر هغه بین جماد و شعبان چې هغه د جماد الثانی او د شعبان په مابین کې ده دا څلورمه میاشت د حرمت ده نو اوس چې کومه میاشت شروع ده دا د محرم میاشت ده دا د عزت او د حرمت والا میاشت ده په دې کې الله رب العالمین په اعمال صالحه او په نیکو اعمالو باندې اجر ورکوي ډېر ډېر عذاب دو چند اجرونه ثوابونه ورکوي
او دغه شان که څوک نافرمانی او ګناه کوي په دې کې والعیاذ بالله د هغې وبال او سزا او ګناه هم زیاته ده بیا د الله په نسبت باندې. او موږ بار بار دا خبره ذکر کړې، دا زموږ په حال باندې افسوس دی اصل کې چې د محرم دا میاشت یا نور د حرمت میاشت الله رب العالمین ولې عزت ورکړي، غوره میاشت دي، د هغې حرمت باوجود موږ په هغې کې داسې ناشنا ناشنا بدعات او خرافات داخل کو چې هغه د حرمت هغه خیال یې ونه ساتو. په دې محرم میاشت کې خلک مختلف منکرات او بدعات کوي چې ان شاء الله په وروسته درسونو کې به هغه ذکر کوو. د دې بدعاتو نه ځان ساتل پکار دي. څوک پکې ځي مقبرو ته اوبه وړي، په قبرونو باندې اوبه اچوي په دې میاشت کې، دا څه بیکار او فضول رسم او رواج دی. اوس قبر ته د اوبو څه حاجت دی چې ته پې اوبه اچوې؟ دغه اوبه چېرته زنده سر ته کېږده، چاله تږي لی ورکړه، الله به اجر او ثواب درکړي، ته ځې په قبرونو باندې اوبه اچوې. داسې فضول او بیکاره رسمونه او رواجونه دي چې د انسان عقل هم نه مني که نه. دغه خلک ډیر زیات کم عقلان دي او د عقل نه خالي دي چې په قبرونو باندې اوبه اچوي بیا د محرم په میاشت کې. دې خلکو کې قسم بالله عقل نشته دی، ګینې وجه دې وښي څه دپاره د اوبه اچوي. خو که د دې خلکو نه څوک ګیله کوي نو هغه د خپل ځان ملامته کوي، ځکه د مجنون او لیوني نه ګیله نه کېږي. که د مجنون دا خلک لیونیان دي چې په قبرونو باندې اوبه اچوي، او که د لیوني او د مجنون نه ګیله کوي نو خپل ځان ملامته کا. مجنون او لیونی خو مرفوع القلم دی، د هغې نه خو الله رب العالمین هغه احکاماتو چت کړي دي. نو پکار چې دې شي نه ځان وساتو، دې کم عقلتوب نه. مختلف بدعات او خرافات سره د حرمت د میاشت نه خلکو په دې کې محرم په دې میاشت کې داخل کړي دي، هغه وروسته ذکر کوو انشاءالله. پرلپسې بیا د محرم په میاشتو کې روجې نیول او صوم عاشوره روجې نیول او دغه شان بعضې منکرات او بدعات د مسلمانانو په دې میاشت کې. نو د حرمت والا میاشت محرم پکار ده چې د الله رب العالمین صحیح بندګي په دې کې وکړو. الله رب العالمین دې وکړي چې زموږ ایمانونه او زمونږ اعمال داسې اعمال جوړ شي چې هغه د کال په دې 1200 میاشتو کې الله رب العالمین ته معتبري. الله رب العالمین دې موږ له په دې خبرو د عمل توفیق راکړي. هذا بتوفیق الله تعالی وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.